او زه به د خپلې بېوسۍ تاسو ته څه ووایم زه به د خپلې بېوسۍ تاسو ته څه ووایم د وړو په قرض رانه سترګې دوکاندار وبا پاس په مومندو باندې بیا ښکلی دوران دی پښتون وروره راشه راځه وطن ودان دی پاس په مومندو باندې بیا ښکلی دوران دی پښتون وروره راشه راځه وطن ودان دی پښتون وروره راشه راځه وطن ودان دی. علیکم ګران ملګرو، زه یم شوکت الله شاداب او دا وخت تاسو د کاریز ټي وي ادبي خپرونې اورئ. ګرانو ملګرو، زموږ کوشش دا وي چې تاسو ته د ادب په لحاظ سره دغه ساینتې نوې نوې هیرې را پیدا کړم. نو نن مې یوه بله هیره ستاسو مخې له راوستې ده او هغه به تاسو ډېره دنیا پیژني، خو د کاریز ټي وي ملګرو دپاره به زه د دوی نه د پیژانګلو یو ځل بیا تپوس وکړم. نو تاسو خپله پیژانګلو مو کوئ او ستاسو تخلص څه دی او نوم هم څه دی، نام هم څه دی او د وعلیکم السلام. شاداب بی یو جهان مننه چې تاسو موږ له په دې لنډ تنګ وخت کې ټیم راکړو. او زما تعلق زما نوم دی اسماعیل او تخلص مې دی شیدا او د مومندو سیمې سره تعلق ساتم او په مومندو کې بیا حلیمزي قام سره تعلق ساتم. کوزګنداو کې مې کور دی، هلته ژوند کوم. شیدا صاحب دا راته تاسو ووایئ چې تاسو شاعري د کم وخت نه شروع کړې ده؟ شاداب بی شاعري خو ما تقریبا چې د 1992 نه شروع کړې ده او لا تر اوسه پکې بس لګي وروره. بس ماشاءالله 1992 نه لګی وی او شاعرانې کوئ. په شاعرۍ کې تاسو کم صنف باندې کار ډېر کلی دی یا ډېر خوښوئ؟ غزل دی، نظم دی، ټپه ده، لوبه ده، چاربیته ده؟ زما خو خپل شوق تقریبا چې انقلابي شاعرۍ سره ډېر زیات دی، خو غزل هم لیکلی، غزل مې هم لیکلي، رباعیانې، چاربیتې، هر قسم شاعري انشاءالله چې ما لیکلي او زما پې اوبو حاصل دی چې څوک څه قسم فرمایش وکړي هغه یې سره شاعري. موږ راځو نور به هم خبرې کوو شیدا صاحب سره، خو ستاسو انتظار به کوئ د کلام اورېدلو لپاره. نو شیدا صاحب یو کلام مینوالو ته بس مینوال ته به یو تازه کلام ډالۍ کړمه. ډېره مننه. نوی کلام دی، وایي ته خو کوې خو محبت سړی د کار وباسي. ډېر ښکلی. ته خو کوې خو محبت سړی د کار وباسي او کړی چې چا دی بیا توبه استغفار وباسي. ډېر ښکلی، ډېر یو ځل بیا مننه. ته خو کوې خو محبت سړی د کار وباسي او کړی چې چا دی بیا توبه استغفار وباسي او بغیر پیسو گزاره ګرانه ده په دې دنیا کې. شاداب ډېر حقیقت. بغیر پیسو گزاره ګرانه ده په دې دنیا کې، پیسو ته ګورې نو د غر په سر کې لار وباسي. ډېر ښکلی دا شعر یو ځل بیا مننه. بغیر پیسو گزاره ګرانه ده په دې دنیا کې، پیسو ته ګورې نو د غر په سر کې لار وباسي او ښه د خبرو چل ورزي ښه په جرګو پوهېږي. ښه د خبرو چل ورزي ښه په جرګو پوهېږي خو چې غریب دی نن هر سړی د شمار وباسي. ټول هر یو شعر بالکل زما د اړخه زه یم چې بار بار یې پوهم مرکه به بیا نوره اوږده شي. جهان مننه. پیسو ته ګورې نه د غر په سر کې لار وباسي او ښه د خبرو چل ورزي ښه په جرګو پوهېږي خو چې غریب دی نن هر سړی د شمار وباسي او چا اوبه کله بېلې کړي د ډانګونو په زور. چا اوبه کله بېلې کړي د ډانګونو په زور، دا خلک څنګه بیا زما د زړه نه یار وباسي. مننه. او زه به د خپلې بېوسۍ تاسو ته څه ووایم زه به د خپلې بېوسۍ تاسو ته څه ووایم د وړو په قرض رانه سترګې دوکاندار وباسي. مننه جي. زه به د خپلې بېوسۍ تاسو ته څه ووایم د وړو په قرض رانه سترګې دوکاندار وباسي او مجبور دی خپلې بېوسۍ دې ځای ته ورسوو. مجبور دی خپلې بېوسۍ دې ځای ته ورسوو د شپې په 12 بجې چغې چې پنکار وباسي. ډېر الله یاره یو ځل بیا د پنکارانو ملګرو دپاره او هغوی ته ډالۍ. مننه جي. مجبور دی خپلې بېوسۍ دې ځای ته ورسوو د شپې په 12 بجې چغې چې پنکار وباسي او مخکې به خپلو کې په جنګو د پردو د لاسه مخکې به خپلو کې په جنګو د پردو د لاسه اوس پښتانه یو موټی شوي دي اغیار وباسي. او ډېر ښکلی یو ځل بیا یار. مننه جي. مخکې به خپلو کې په جنګو د پردو د لاسه اوس پښتانه یو موټی شوي دي اغیار وباسي
او لکه پټی د زخم زړه پورې نښلي داسې لکه پټی د زخم زړه پورې نښلي داسې شیدا د خولې نه چې خواږه خواږه اشخار وباسي. ډېر ښکلی شیدا صاحب ستاسو پرې غزل کې موږ ډېر څه ولیدل او د پښتون قام دپاره پکې ډېر څه دي. نو شیدا صاحب موږ راځو یو ځل بیا تاسو ته چې شیدا صاحب او مینوال به هم د تمه لري چې تاسو به دا تپوس کله کوئ چې ستاسو کوم ریکارډ کومه لوبه ریکارډ غزل چا ویلی دی کوم فنکارانو ویلی دی کومې فنکارانې ویلی دی؟ زما ریکارډونه خو شاداب صاحب ډېرو زیاتو سینګرو ویلي تقریبا چې په غاټو کې رئیس باچا ویلی دي شاهنشاه باچا ویلي وږمې ویلي دي امین الفت ویلي دي طارق ماشوخیل ویلي نن سبا وفات الله دې وبخي سیټ پردیسي فراست شاه باچا زبیر ملنګ زموږ د موماندو ښه سینګر دی نن سبا ډېر دورانې دی زبیر ملنګ او داسې ډېر زیات ویلي شوي دي. او دا راته ووایي چې شیدا صاحب ستاسو چاپ اثار کوم کتاب تر اوسه چاپ دی؟ کتاب خو شاداب صاحب ملګري راله ډېره زیاته مشورې راکوي چې یاره بس که مالي امداد نه خراب یې موږ به څه دغه وکړو خو لا فلحال زما کتاب ته څه اراده نشته وینا راسه تقریبا چې د 2-3 کتابو شته خو لا کتاب ته مې څه اراده نه ده مواد در سره دي دومره شته چې 2-3 کتابه پکې چاپ شي. یاره ملګري خو مشورې راکوي خو لکه زه ته فلحال نه یم اساس کتاب نو وجه څه ده چې لا اساس نه د مالي ستونزه ده یا کومه بله ستونزه ده؟ نه مالي ستونزه خو داسې خاص نشته دی خو لکه د کور د طرفه ماته مور پلار خویندې وروڼه د اجازت دا شاعري چې زه کوم نو د هغو خوښه نه ده چې ته ولې دا کې زما وروڼه نشته تقریبا خویندې مې ډېرې دي ټول ماته بس دا وایي چې مه کوه دا خو زه پټه کومه لږه بس دغه ته به زه هم راشمه چې زموږ په پښتنو معاشره کې شاعر سړي ته لږ هغه حق هغه نظر نه ورکولی شي کوم چې د مستحق دی. نو زه ټولو ملګرو ته څوک چې زمونږ د مرکه ګوري هغوی ته دا خواست کوم چې شیدا صاحب ډېر خواږه شعرونه دي خو د وخت د کمي له وجې مونږ دا نشو کولی چې دا مرکه نوره هم اوږده کړو نو د دوی څه ماشاءالله ډېر ښه مواد دي او که کوم ملګری دغه زما له اړخه زه وایم چې دغه اعلان وکړي او دا شیدا صاحب په دې ته کې تیار کړي چې کتاب چاپ کړي چې ولس لاس لم راشي او د شیدا صاحب دغه فکر او سوچ ټول ولس ته لاړ شي ټول پښتنو ته لاړ شي نو زه وایم چې دا به زموږ د پښتنو لپاره یوه لویه سرمایه وي چې دا رابرسېره شي. نو ډېره مننه شیدا صاحب یو ځل بیا ستاسو نه جهان مننه کوم چې تاسو رالی او موږ له مخ راکړو. مننه شاداب چې ډېره مننه دي که نه لاندې ګرانو ملګرو تاسو اوس د اسماعیل شیدا صاحب مرکه زما سره واورېدله او هغوی دغه خبره وکړه چې زبیر ملنګ صاحب زما ګانې او غزلې زمزمه کړي دي او ریکارډ کړي دي. نو زبیر ملنګ صاحب په موقع باندې موږ له لاس راله هغه وایي چې یاره په ډېر څه نه خو بس دغه زمزمه به کومه. نو زبیر ملنګه په ورځه د خیره زمزمه که. د اسماعیل شیدا د یو دغه ډېر زیات مشهور شوی او د قبایلو ورونو دپاره هغه به درته زه ووایم بس خالي هغه سرنامه راځي نور خو پکې ارشاد ورځه په پاس په مومندو باندې بیا ښکلی دوران دی پښتون وروره راشه راځه وطن ودان دی پاس په مومندو باندې بیا ښکلی دوران دی پښتون وروره راشه راځه وطن ودان دی پښتون وروره راشه راځه وطن ودان دی. ډېر ښکلی زبیر ملنګ صاحب یوټیوب چینل هم شته دی هغه په څه نوم باندې دی؟ زما چینل چې کوم دی په رباب ټنګ ټکور زبیر ملنګ باندې. او اسماعیل شیدا صاحب یوټیوب چینل شته دی؟ او جی دا هغه په څه دی؟ هغه اسماعیل شیدا باندې. اسماعیل شیدا. او بل کوم تاسو ته دغه ملګرو ته ځکه دا نومونه واورېدل چې هغوی لاړ شي او دغه چینل یې مولا سبسکرایب کړي. نو زموږ په چینلو کې خو ښایسته ښایسته ګانې شته دی د باجوړ کوم ورونه د مومند وي سوات وي ډېرې هر ځای کوم ملګری که نه د هغې مطابق ښایسته ښایسته غزلې ښایسته ښایسته چاربیتې ټپې بګتۍ سندرې هر یو شی پکې موجوده ده. او بالکل شیدا صاحب بل کوم داسې ښکلی کلامي او تاسو له خوند درکلی کوم تاسو ته یاد وي بس همدغه اولنۍ انترک ووایئ زیاته نه اورو دنه. او یو غزل چې کوم دی د هغې څه لږ سرنامه مال راځي هغه به درته ووایم. هغه سیټ پردیسي ویلو هغه به درته ووایم. و دنیا گسته اور ده